خدای مو وساته. د اسمان او ځمکې ټول واک ماته راکړ شوی دی. نو لاړ شئ او ټول قومونه زما پیروان کړئ او د پلار د زوی او د روح القدس په نامه د پاکۍ غسل ورکړئ او هر څه چې ما ویلي دي خلکو ته یې ورزده کړئ تر څو ښه یې ترسره کړي. او وګورئ زه به تل تاسو سره یم تر اخره پورې. آمین.